سلام د مهال لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي خوښ دی چې د سولې هڅې له پرمختګونو سره مخ شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د جهادي شخصیت صبغت الله مجددي په لومړي تلین کې خبرې کولې وویل چې د سولې خبرې له پرمختګونو سره مخ دي او هیله لري چې ژر یوې پایلې ته ورسیږي. په ورته مهال د دې غونډې یو شمېر نور ګډونوال وایي د سولې لپاره د یو منسجمه طرحه او واحد پلان وټاکل شي. ناټو د افغان سولې د بین الافغاني خبرو په پیلېدو کې خپل بشپړې همکارۍ ته چمتووالی ښودلی دی. په بروکسل کې د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې په درشل کې د ناټو عمومي سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي د افغانستان د ټاکنو پایلې او له واشنګټن سره د وسله والو طالبانو د سولې له مسلو ملاتړ کوي. نوموړي ویل په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو له خپل منځي خبرو پرته نشي راتلی او افغانان خپل برخلیک باید په خپله وټاکي. د ناټو سرمنشي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې ځینو امریکایي رسنیو د پنټاګون د ځینو چارواکو له خولې ویلي امریکا متحده ایالات به روانه اونۍ له وسله والو طالبانو سره جوړجاړي ته د رسېدو اعلان وکړي. په کندوز ولایت کې د یو ماین د چاودنې له امله 15 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د نوموړي ولایت د والي ویان د پیښې پخلي سره وایي یاده پیښه د دې ولایت په دشترچي ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو لخوا په یو مدرسه کې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده، خو وسله والو طالبانو تر دې په دې تړاو څه نه دي ویلي. درې پولیس چارواکي چې له قاچاقړونکو او همدارنګه د نشه یي توکو په خرڅلاو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي ول پر زندان محکوم شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند ویلي چې د کابل امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر تېره ورځ تر څېړنو وروسته پر 18 کاله بند محکوم شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې لمر پر 7 کاله او 6 میاشتې، نورالدین او محمد عیسی هر یو پر 1 کال او 6 میاشتې بند محکوم شوي دي. د درنو واورو او سختو بادونو له امله د سالنګونو لویه لاره د ټرافیکو پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي تېر ماښام له واورې سره تیز بادونه مل ول چې موټر چلوونکو ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې او لارو ورته نه معلومېده. چارواکي زیاتوي چې دغه پرېکړه په دې لویه لاره کې د ټرافیکو پیښو د مخنیوي او مسافرو د خوندیتوب لپاره کړې ده. په دایکنډي ولایت کې د واورې ښویدنې له امله 9 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په وروستۍ پیښه کې د دې ولایت په میرامور ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله د یوې کورنۍ 6 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل ټپي شوی ده. چارواکي همدارنګه زیاتوي چې په تېرو 3 ورځو کې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د یادې پیښې له امله 9 تنه وژل شوي، 6 تنه ټپیان دي او 2 نور یې تریتم شوي دي. ولسمشر غني د یو لوړ پوړي پلوي په مشرۍ جرمني ته تللی دی. ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غني به په دې سفر کې د مونیخ د امنیتي کنفرانس په 55مه غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له استازو سره لیدنه وکړي او په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او امنیت په تړاو بحث او خبرې اترې وشي. مسکو د امریکا متحده ایالاتونو راتلونکو ټاکنو ته د نوماند وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي په افغانستان کې د واشنګټن د حضور دوام ته نوره اړتیا نشته او افغانان باید خپل برخلیک په خپله وټاکي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جو بایډن د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې بایډن د افغانستان وضعیت ډیر منفي څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایډن ویلي ول ناشونه ده چې افغانستان دې پر یو متحد هیواد بدل شي. واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو ته چمتووالی ښودلی دی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د تاوتریخوالو کموالي طرحې سره د واشنګټن تر هوکړې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک سپیر وایي د وسله والو طالبانو لخوا د تاوتریخوالو کموالي سره هم مهاله به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي. نوموړي چې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وینا کوله وویل وسله والو طالبانو د تاوتریخوالو د کموالي وړاندیز کړی، خو په تمه دي چې په هره په هوکړه کې څه راځي او په دې تړاو له خپلو ملګرو سره سلا مشورې کوي. بلخوا یو مخکښ امریکایي سناټور وایي په افغانستان کې د واشنګټن اوږدمهاله جګړه باید د عملي هڅو له مخې پای ته ورسیږي. نوموړي د امریکا متحده ایالاتونو له مشرانو جرګې غوښتي دي چې د افغانستان د جګړې په اړه د هر اړخیزه څېړنه وکړي ځکه چې د جګړې بیه د امریکایانو کورنۍ پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسله والو طالبانو د تاوتریخوالو کمولو طرحه منلې او ویل کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ سولې هوکړه به د راتلونکي فبروري میاشتې
په وروستیو کې لاسلیک شي. او په نړیوالو پیښو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه پکې شوې. دغه پریکړه لیک چې متن یې برېټانیا چمتو کړی له څو اونیو بحثونو وروسته تېره ورځ د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. بلخوا روسیې چې د دې شورا دایمي غړې ده د دې پریکړه لیک پر متن اعتراض وکړ او له رایې ورکولو یې ډډه وکړه. ماسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصین او ډیپلوماټان تورن کړي چې د روسیې پوځي ټیکهداران د حفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. او وروسته خبر دا چې د کرونا ویروس له امله په چین کې د وژل شویو کسانو شمیر 1355 تنو ته لوړ شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې پر دې ویروس د اخته کسانو شمیر هم نږدې 80,000 تنو ته رسېدلی. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ هیوادونه باید د کرونا ویروس پر پراخېدونکو ګواښ پر وړاندې ګډ کار وکړي. درنو لیدونکو دا و تر دې دمه وروستي خبرونه. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.